د الله بې انتها نعمتونه دي، خو بعضې نعمتونه یو څو داسې دي چې د هغې الله په موږ زبېښنه کړې ده. نور د الله بې انتها نعمتونه دي، خو الله چېرته د دغې نعمتونو په موږ زبېښنه نه ده کړې. په هغې نعمتونو دوه دریو کې یو نعمت د رسول الله مبارک ذات دی چې د هغې متعلق الله وایي دا په مؤمنانو د الله لوی احسان دی، لویه پیرزونه ده. ستاسو په شان انسان به نو هغه کارونه چې تاسو یاره دا خو ډېر ګران دي دا به څنګه کوي، نو هغه پیغمبر دی هغه هم هغه دی کوي، نو تاسو ته به کار اساني. او دریم نمبر دا چې انسان سره مانوس شي، محبت پیدا کېږي. نو د دې وجې ستاسو نور دوی به دا وي فرشته ولې نه رالیږي، نو د فرشتې او د انسان جسم او خلقت دا بالکل بدل دی. نو نشو کولی د هغوی نه اخذ اغسې نشو کولی، د هغوی نه هغسې تربیت نشو کولی د فرشتو نه. او فرشتې څوک دوی طاقت لرلی شي، کو په ظاهر شکل به وله راتله، نو په ظاهر شکل خو دوی پرېږده. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله حضرت جبریل علیه السلام لیدلی دی، نو رسول الله مبارک بېهوشه شوی دی، نو دوی به ورته څنګه دغه شي ټینګ شي. او که ته وایې چې یاره په خپل شکل دی وله نه راځي په انسان، نو بیا به وایي چې دا خو فرشته نه و، دا خو انسان و. نو نشي کولی داسې نو د دوی د جنس دی راولېږه چې دوی سره مانوس شي او دوی ته اخذ پوره والي. رب العالمین د رسول الله صلی الله علیه وسلم شان او مقام الله رب العالمین بیانوي، او دا یې په داسې ځای کې راوړو چې د احد واقعه دلته په دې ایاتونو کې ذکر کیږي. او د احد په میدان کې مسلمانانو ته یو د اجتهادي د صحابو نه اجتهادي د غلطۍ په وجه باندې سخت ازمایش او امتحان کې الله راوستل. هغه کوتاهي سو هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره کې لږ شان د اجتهاد په وجه باندې د هغې غلطي وه چې هغوی خبره ونه منله او د ډېری نه راکوش. نو دا مؤمنانو ته او دغې صحابو ته او د قیامت د ورځې او خلکو ته وایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات مبارک د هغه بعثت رالیږل دي دنیا ته، دا په مؤمنانو د الله ډېر لوی احسان دی او د الله د طرف نه ډېره لویه پیرزونه ده چې دغه پیغمبر چې د دنیا او د آخرت کامیابي الله د هغه په اتباع کې ایښې ده. نو دا د الله لوی احسان منې. هسې د الله نعمتونه ډېر دي، د الله بې انتها نعمتونه دي، خو بعضې نعمتونه یو څو داسې دي چې د هغې الله په موږ زبېښنه کړې ده. نور د الله بې انتها نعمتونه دي، خو الله چېرته د دغې نعمتونو په موږ زبېښنه نه ده کړې. په هغې نعمتونو دوه دریو کې یو نعمت د رسول الله مبارک ذات دی چې د هغې متعلق الله وایي دا په مؤمنانو د الله لوی احسان دی، لویه پیرزونه ده چې دوی کې پیغمبر رالیږلی، هم د دوی د جنس نه دی. او بیا د پیغمبرۍ کار څه دی، نو هلته دلته هغه ډیوټي الله رب العالمین بیان کړې ده. دویم نمبر آیات کې الله رب العالمین تسلی مؤمنانو له ورکوي، او هغه تسلی دا ده چې دوی ته دا دومره سخت ازمایش او دا اویا کسه شهیدان شو، نو بعضې زړونو کې الله خو علیم بذات الصدور دی، د بعضې صحابو زړونو کې رال چې الله رب العالمین موږ سره امداد خو کوي، خو دا دلته ولې ونه شو، دا د څه وجې ونه شو، څه کوتاهي ده. نو الله رب العالمین د دوی هغه تسلی دپاره خبره دا وکړه چې تاسو ته کوم تکلیف ورسېده او دا اویا کسه شهیدان شو، نو یو خبره یاده ساتئ چې دقه شان تاسو دوی ته دې کافرانو ته دقه شان تکلیف او هغوی ته هغه زورنه ور رسولې ده، بلکې ستاسو هغه دوچن وه. نو دا خو د الله رب العالمین ذات دی. وتلک مخکې آیات کې تیر شو وتلک الایام نداولها بین الناس، الله وایي زه ورځې بدلو.
نو چې دا تاسو څنګه کړي دغه شان تاسو هم کړي دي او تاسو یې چې دا ولې نو دا خو ستاسو د وجې دا شوي دي او د هغې دا ومن عند انفسکم ستاسو د نفسونو د وجې دا وشو هر څه چې دا تاسو ته تکلیف در ورسېده دا ولې د دې دوه وجې علما بیانوي یو وجه دا ده چې د صحابو د وجې دا ولې نو یو وجه دا ده چې ښکاره خبره ده هغه ډېری یې پرېښودو د رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع یې پرېښوده لږ شان وخت دپاره اجتهادي غلطي تې وشوه کوتاهي تې وشوه نو د هغې د وجې ده وشو نو ستاسو د وجې ده وشو تاسو ولې پرېښوده ده او دویم نمبر دا ده چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم په بدر کې دا اویا کسه د کافرانو مردار شو او اویا کسه په بند کې راوستل په قیدیانو کې راوستل رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو سره مشوره وکړه سوکو دی او یو کسانو سره سوکو دا دوه رای دي رسول الله مبارک ته یو رای دا ده چې یا خو دوی ووجنو قتل یې کو او دویمه رای دا ده چې د دوی په بدله کې موږ فدیه والو پیسې والو اوس وایې کمه وکړو خو یو خبره ده دا ورته رسول الله مبارک وي کو چرې فدیه تاسو واغشته نو الله دا ما سره دغه کړی چې د دې کسانو په بدله کې به یو بل جهاد راځي د احد هغې کې به اویا کسان د دې په بدله کې شهیدان کېږي صحابه ورته موږ فدیه او صحابه خیاران خلک هغې وجه دا ده چې کو دا موږ دا اویا کسه پرېږدو نو یو امکان دا دی چې دا اویا کسه موږ پرېږدو نو کیدای شي کې مسلمانان شي او داسې هم شو په دې اویو کسانو کې ډېر کسان داسې چې هغه مسلمانان جوړ وستو او دویم نمبر دا دی چې دا فدیه موږ والو دا پیسې موږ والو نو ټیک ته زمونږ بروسه د الله رب العالمین په ذات باندې ده خو دې کې به دومره قدر کار وشي چې پیسې رالې نو د انسان نظر په دنیاوي اسبابو باندې دی په دې باندې موږ جنگي سامان والو په دې باندې به موږ د مسلمانانو هغه مټې ملګي مضبوطي شي او دریم نمبر دا دی چې الله رب العالمین وی د دې په بدله کې به او یا کسان شهیدان کوم نو شهادت خو ډېر لوی مقام دی ډېره لویه مرتبه ده نو که موږ ته شهادت میلو شو نو شهادت عمره لوی عظیم مقام خو په مخ د کائنات کې نشته نو الله ورته دلته وایي چې تاسو وایئ چې یاره دا شهیدان ولې شنو قل هو من عند انفسکم دا تاسو په خپله ویلو او ان الله علی کل شیء قدیر بیا الله وایي نو بهر کې الله رب العالمین دلته د هغې تسلي په دقې انداز باندې ورکړه او بیا وایي د جهاد کې دا دومره تکلیف او ازمایش دا د څه دپاره نو بیا یو دوه وجې نورې بیانې کړي دغه راته بیا هلته ویم لقد من الله لقد په تحقیق سره خبره دا بله نه ده من الله احسان کړی دی الله تعالی پیرزونه کړې ده انعام کړی دی الله علی المؤمنین په مؤمنانو باندې خاص اذ بعث فیهم اذ پاغ وقت کې بعث چې راولېږه فیهم په دوی کې رسولا یو عظیم الشان پیغمبره دا تنوین د پاره د تعظیم دی دلته دا رسولن کې دا لام د پاسه دا کم دو زورونه ورته تاسو وایي دې ته تنوین وایي دا د پاره د تعظیم یعنې رسولا یو عظیم الشان مرتبه والا پیغمبر به رالیږمه من انفسهما ستاسو د نفسونو نه یعنې ستاسو د قوم نه دا به نه وي چې یاره بل څوک وایي ستاسو به د هغه په ژبه په لهجه باندې پوهېږئ او دویم نمبر دا ده چې ستاسو په شان انسان به نو هغه کارونه چې تاسو یاره دا خو ډېر ګران دي دا به څنګه کوي نو هغه پیغمبر دی هغه هم هغه دی کوي نو تاسو ته به کار اساني او دریم نمبر دا چې انسان سره مانوس شي محبت پیدا کېږي نو د دې وجې ستاسو نور دوی به دا وي فرشته ولې نه رالیږي نو د فرشتې او د انسان جسم او خلقت دا بالکل بدل دی
نو نشو کولی د هغوی نه اخذ اغسې نشو کولی د هغوی نه هغسې تربیت نشو کولی د فرشتو نه او فرشتې څوک دوی طاقت لرلی شي کو په ظاهر شکل به وله راتله نو په ظاهر شکل خو دوی پرېږده رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله حضرت جبریل علیه السلام لیدلی دی نو رسول الله مبارک بېهوشه شوی دی نو دوی به ورته څنګه دغه شي ټینګ شي او که ته وایې چې یاره په خپل شکل دی وله نه راځي په انسان نو بیا به چې دا خو فرشته نه و دا خو انسان نو نشي کولی داسې نو د دوی د جنس دی راولېږه چې دوی سره مانوس شي او دوی ته اخذ پوره والي د پیغمبر کار څه دی اوس د پیغمبر څلور ډیوټیانې دي یتلو علیهم چې لولي په دوی باندې آیاته آیاتونه د دې قرآن تلاوت د قرآن زده کړه د قرآن یو ویزکیهم او پاکوالی د دوی راولي د اخلاق رزیلونه اخلاق د دوی پاکی د شرک او د کفر نه او نور چې کوم انساني اخلاق دي دا ولا پاکی او دا د پیغمبر ډیوټي او کړی دا او دریم نمبر ويعلمهم الكتاب تعلیم ورکی د کتاب د قرآن یتلو علیهم آیاته یعنی لولی په دوی باندې تلاوت د قرآن ځان لیوي او ويعلمهم الكتاب ځان لیوي نو د قشن تلاوتم لوی مقام او لوی مرتبه ده او د قشن د دې تعلیم د دې کتاب یعنی د دې غزده کړه چې د قرآن کې څه ویلي دي څه موږ ته لیدلي دي څه زده کول پکار دي دا د پیغمبر کار او څلورم نمبر والحکمت او د سنت طریقې د نبی علیہ السلام د سنت طریقې د دې دپاره الله راولېږه او دغه پوره پوره رسول الله مبارک د دې هغه حق ادا کړ او ای خلکو وان کانوا او وی تاسو من قبلو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دراتلو نه مخکې لفی ضلال مبین خامخا په گمراهو ښکاره کې پراته وې په گمراهو ښکاره کې څه شرک کفر د خپل سکا مور سره غبتکاری دا ښکاره دوی کې پراتو ښکاره به دا کولی نو د دوی هغه اخلاقي تربیت او دغه د رسول الله مبارک د برکته هغه ټولې ګمراهۍ تیاري الله لرکړي الله وایي د دې مخکې په تاسو په تیارو کې پراته وې د ګمراهو اوس الله تسلی ورکوي اولما آیا هر کله چې اصابتکم ورسیږي تاسو ته مصیبت څه مصیبت نو قد اصابتم په تحقیق سره رسولې تاسو مثلها د دې دوچند د بدر واقعه مې ته بیان کړه قلتم نو تاسو وایئ ان هذا دا څنګه دا د څه سبب د وجې دا دومره تکلیف موږ ته په احد کې میلاو شو قل ورته ووایئ د دواړو جانو سرداره هو من عند انفسکم دا ستاسو د طرف نه هغه خبرې ورته ده که چې یو کوتاهي وکړه دویم نمبر هم ولې هغه فدیه نه ده غوښتې یعنې د الله رب العالمین رایې دا وه او د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه رایې دا وه چې په بدر کې د دقه او یا کسان دا مړه دي کړي شي دا دې ووجلي شي او د عمر رضی الله تعالی عنه دا رایې وه دا د الله هم دا خوښه وه خو بیا د نبي علیه السلام د یو مشوره کې دا شو الله د دوی هغه رایې ته دغه ورکړه ان الله بشک الله تعالی علی کل شیء پاری او شی باندې قدیر قدرت لرونکی دی وما اصابکم او هغه څه چې تاسو ته رسیدل د تکلیف نه یومن په هغه ورځ باندې التقل جمعان چې مخامخ شو ډلې نو فباذن الله دا د دې دپاره دا حکم د الله تعالی او دا په حکم د الله تعالی په دقه ورځ باندې تاسو ته مصیبت دا ورسېده دا ولې چې آینده ګورې بیا د رسول الله مبارک تابعداري به کوئ ګورې مخالفت هم وکړه کوتاهي به وکړه څومره نقصان ته رسي نو دا د الله په حکم شوی دپاره تربیت ستاسو وليعلم المؤمنین او دا چې څرګند کړي الله تعالی مؤمنان الله رب العالمین څرګند کړي چې په تکلیف په وخت کې د رسول الله مبارک په مټو کې ولاړ دی او په مټو پسې ولاړ دی او د هغه پسې شاته ولاړ دی او منافق بخکاره کوي نه نو منافق واپس نه شو دا دې اوس ورته ګوره وليعلم الذين او خامخا ښکاره کړي الله تعالی الذين کسان نافقو چې منافقان دي الله ښکاره کړي ولې وقیل لهم هر کله چې دوی ته ویلي شو تاسو ته دا واقعه ما په اول سر کې ویلې ده چې کله
د مدینی منورې نه را روان شو، د مدینی منورې نه او احد طرف ته روان شو. نو تاسو ته ما وینو خو کو یادی رتا عبدالله ابن ابی دی 1000 کسانو مسلمانان او عبدالله ابن ابی ابن سلول سره د 300 کسانو دا احد د میدان ته ور رسیدو نه مخکې مدینه منورې ته واپس شو. وی موږ نسو دا تاسو موږ وچ دی هغه دومره ډیر کسانو موږ وچ دی. نو وقیل لهم ویلو شدیتا تعالوا واپس شه قاتلوا فی سبیل الله جهادو کې دا الله پلار کې او خدای الله د پاره نه کوي کنه. نو اوی دفع کړي دا کافران دا ګور تاسو خو زمونږه ټیک ته د مسلمانې په دغه کېږي. نو د برادرې په تور باندې خو تاسو موږ سره ولاړ یې کنه دقلته د مکه مدینه منوره کې خو ستاسو زنانه دي. نو دفاعي جنګو کې د الله لپاره مکه دفاعي کې را سره را مخکې شي. نو قالو دوی وی د منافقانو وی لو نعلم قتالا کو چر موږ ته پته وا د جنگ د داسې جنگ چې کو د جنگ وی او دی کې مغلوب تو به یاداوي چې ځان وجل دي نو لتبعناکم خامخاب متابعداري تاسو کړو. خدا خو ځان وجلی دا خو جنگ نه دی دا خو هغوی سره مقابله نه ده هغوی ډیر دی او موږ لږ یو دا خو وجل دی وجل. نو موږ به کو موږ ته دا پته و چې دا یاره داسې جنگ دی چې مساوي جنگ دی. نو موږ به ستاسو تابعداري کړې خو دا مساوي جنگ نه دی دا خو په تاسو موږ وجنې. هم للکفر داغوی دا کفر یوم ایزن پا دقا رزبانی اقرب دیر نیز دیر منهم للایمان پا نسبت دا ایمان نا زیادت دا کفر دی کارشو. یقولون دویوی بی افواہم پخپل خلوبان مال صفی قلوبم سچ پا دوی پا ظلو کے ندی پا خلیبان آغا وی چسی پا ظلو کے ندی پا ظلو کے سوا پزلونو کې داو چې مسلمانان مغلوب شي او کافر غالب شي د پزلونو کې و ذکر وسو شو خو دوی دی پزلونو کې داوی دوی د بسو خبري کې نه. نو والله الله تعالی اعلم خپيږي بما یکتمون سچ دوی پټي دا سچ ارامي توبونه کوي الله عز په پیما کارے کر رسول الله صلی الله علیه وسلم تا. نو الله رب العالمین دلته هغه منافقان هم د دې جهاد د وجه کار کړل او دغه دا صحابو تربیت وشو چې ګوره آینده معمولی ضربرم غلطی او ضربرم د رسول الله صلی الله علیه وسلم نافرمانی او ضربرم دا سنت او داغه دا وینا نه منل دا څومره لوی نقصان کیږي. نو دا غي تربیت او الله تعالی. صدق الله مولانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.